بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. بلوغ المرام درس مخکنم شروع نم دغه درسم د مصنی ساتره نقل کلو او پدې کې کتاب الصيام شروع کلو د دې وجه نه چې میاشتم د رمضان ده او دغه بابم د دې سره خلګيږي او ځکه د دې مسائل دي د رمضان نو دا په دې رمضان کې وایو. کتاب الصيام صيام جمع د صوم د صوم ویلې شي چاته په لغت کې ویلې شي امساک او بندوالی ته ویلې شي. روزه په لغت کې څه ته ویل کېږي؟ بندوالی ته. او په اصطلاح کې ویل کېږي بندول د خلی دي د خوراک او د څښاک نه. دارنګه بندول دي چې مطلق د بندوالي معنا شي بندول دي د انسان خپل ځان لره د چانه د خوراک او د څښاک او د جما نه او دارنګه د ګناهونو نه بندېدل دي. دې ته ویل کېږي روزه، دې ته ویل کېږي صوم. او دا شروع کېږي د چانه د صبح صادق نه شروع کېږي تر غروب شمس پورې. قرآن کریم کې الله رب العالمین د خبره ذکر کړې ده چې تاسو روزه ونیسئ تر څه پورې الی اللیل، تر شپې پورې. د څه نه شروع کېږي؟ د صبح صادق نه. نو بیا په دې کې احکام دا ذکر شي د روزې متعلق. نوال حدیث په دې باب کې راوړي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. تاسو مخکې کوي یو ورځ یا دوه ورځې بصوم يوم ولا يومين. تاسو مخکې کوي پر رمضان یو ورځ یا دوه ورځې د روزې. مطلب دا دی چې د رمضان نه مخکې تاسو یو ورځ یا دوه ورځې مخکې روزه مه نیسئ. الا رجل مگر هغه سړی کان یصوم چې هغه روزه نیسي صوما روزه فلیصم هغه د روزه ونیسي. دې حدیث نه مسله دا راووتله چې د رمضان نه مخکې مثلا نن مثلا د شعبان 29 دی یا 30 دی او بل ورځ ته به څه وي؟ بل ورځ ته به رمضان شروع کېږي. نو سړی به 29 د شعبان 30 د شعبان یا 23 دغسې اندازه کې به سړی روزه نه نیسي. د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وفرمایله. او حکمت د دې څه دی؟ حکمت یې دا دی چې اصل کې فصل او جدایي راوستل دي په فرضي روزه کې او دارنګه په نفلي روزه کې. یو بل حدیث کې راځي د لمانځه په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي تاسو چې کله لمونځ وکړه نو بیا سنت نوافل په هغې پسې مه کوئ تر څو پورې چې تاسو فصل نه وي راوستی په مابین د فرایضو او د سنتو کې. په چا سره؟ په خبرو کولو سره او دارنګه په وتلو سره. حدیث د مسلم کې داسې راځي. د هغې حدیث او د دغه حدیث حکمت دغه علماو بیان کړی ده چې فرق راشي په مابین د روزې فرضي او د روزې نفلي کې. لکه څنګه چې هلته فرق نبي علیه السلام راوسته دی ویلي دی چې تاسو متصل په فرایضو پسې
نوافل یا سنت مکوئ ځکه چې فرق راشي او یو ځایوالی را نشي د فرض او د چا د نوافلو. نو په روژه کې هم دغه حکمت دی. او بل حکمت علماو دا هم بیان کړی دی چې د دې وجې نه چې سړی نشیط او بیداره په تازګۍ سره ښه په شوق سره د رمضان روژې ته داخل شي. که یو انسان مثلا مخکې د رمضان نه 2 ورځې روژه ونیسي، 1 ورځ ونیسي، نو رمضان ته به داسې ښه په شوق او تشویق او په مینې او په محبت سره ورداخل نشي. دا بل حکمت علماو بیان کړی دی. بل حدیث راوړي وعن عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنهما فرمایي من صام اليوم الذي يشك فيه الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. د دې استثناء مطلب دا دی که یو انسان مخکې نه عادت وي په څه باندې؟ عادت وي په روژو نیولو باندې، مخکې نه روژې نیسي. مثلا یو انسان عادت دی چې پنجشنبې او د دوشنبې روژه نیسي مخکې نه، او دلته په د 29 د شعبان دا برابر شو چا سره؟ دا برابر شو دوشنبې سره، یا برابر شو د چا سره؟ د پنجشنبې سره. نو هغه یې دې نیولی شي، هغه یې دې ونیسي ځکه چې د هغې مخکې نه عادت. نو دې نه مسله دا هم ثابته شوله چې مخکې نه بعض انسانان په چا باندې، یعنی بعض مؤمنان په روژې سره عادت وي، نو هغوی د خپله روژه همغسې یا خپل عادت دی همغسې جاري وساتي. که چېرته عادت نه وي لکه د ډېرو انسانانو عادت نشته دی، نو هغه یې دې نه نیسي. بل حدیث کې د دې نه من هم راغلی چې نصف شعبان نه وروسته تاسو روژه مه نیسئ. د هغې حدیث هم مطلب دا دی لکه مخکې چې د دې حکمت بیان کړو چې یو خو فصل راشي، بل سړی ضعیفه کېږي، ضعیفه شي. نو رمضان ته بیا سړی مخکې نه ضعیفه شوی وي، په شوق باندې نه وي. په هغې کې هم دا مطلب دی که چېرته د چا مخکې نه عادت وي د روژو هغه یې نیولی شي. دا به نه وي لکه بعض کسان د دې حدیث نه مطلب دا اخلي چې د شعبان د 15 نه وروسته باید روژې ونه نیولی شي. یعنی دا د هغه چا دپاره چې هغه ضعیفه کېږي نو هغه یې د نه نیسي، که چېرته نه ضعیفه کېږي نو هغه یې نیولی شي. او دارنګه د چا عادت دی هغه یې هم نیولی شي وروسته د چا نه؟ د نصف شعبان نه. وعن عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنهما قال فرمایي من صام اليوم الذي يشك فيه، وی چا چې روژه ونیوله د هغه ورځې یشک فیه چې په هغې کې شک کېدلی شي، شک دی پکې چې اوس دا اوس رمضان دی که شعبان دی، فقد عصى ابوالقاسم، په تحقیق سره یقینا د نافرماني وکړه د چا؟ د ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم. ابوالقاسم دا د نبی علیه السلام اسم کنیه ده. نمونه چې دي 3 قسمه دي، دا مسله یاد لرئ. نمونه 3 قسمه دي. یو اسم محضه ده، محضه هغه اسم ته ویلی شي چې والدینو په سړي باندې ایښي وي او په هغې باندې دا یادېږي، هغې ته اسم محضه وایي. دویم قسم نمونه چې دي هغې ته اسم کنیه وایي چې مصدر شي په چا سره؟ په ابو سره یا په ابن سره مصدر شي، یعنی صادر شوی په دې سره. لکه مثلا ابوالقاسم، ابوالحفص، ابو بکر، دارنګ ابو تراب، دا هغه اسم کنیه دي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه ته ایښي دي او یا دوی په خپل ځان باندې ایښودلي دي. دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته اسم کنیه ویلی شي. او دارنګه چې مصدر شي په چا سره؟ په ابن سره، لکه ابن تیمیه رحمه الله، ابن قیم رحمه الله، ابن جریر طبری رحمه الله، دا علما دي، نو دې ته اسم کنیه ویلی شي. دریم قسم نوم چې د تخلص ده، تخلص ورته وایي، یا مثلا لقب ورته وایي. دا قسم نومونه هم شته دي. نو نومونه 3 قسمه دي. دلته ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم نه مراد څوک دی؟ نبی علیه السلام دی. دا د نبی علیه السلام اسم کنیه وه. نو دا یوه مسله شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې په هغه ورځ کې چې په هغې کې شک وي چې آیا دغه به شعبان وي او که به رمضان وي، نو د دې نه منع وشوله چې تاسو
د شک روژه مه نیسئ. زموږ ډېر مسلمانان په دې باندې نه خبره دي، هغوی روژه نیسي او په دې نیت یې نیسي که رمضان شولو خو فرضي روژه به شي، او که رمضان نه شولو خاصې روژه خو به شي نفلي که نه. دا د انسانانو خپل عقل دی، او دا بیا عقل مقدم کول دی په چا باندې؟ په نقل باندې، او عقل مقدم کول په نقل باندې دا ګمراهي ده. یعنې ډېر کسان چې به د اسلام کې د اسلامي فرقو کې ګمراه شوي دي، هغه د دې وجې نه ګمراه شوي دي چې خپل عقل یې مقدم کړی دی په نقل باندې، په قرآن او په حدیث باندې خپل عقل مقدم کړی دی. نو دا عقل مقدم کول دی په چا باندې؟ په شریعت باندې. وی ځکه هغه نه رمضان نه خو شعبان هغه خو به شي که نه نفلي هم نه کېږي. د دې نه معلومه شوله چې دغه روژه نیول دا حرام دی. یو سړی به په دې نیت نیسي چې دا ثواب به مې وشي، لیکن ثواب نه بلکې ګناه اخلي د انسان، ګناه یې په شا باندې پورته کړله. دا مسله ثابته شوله. بیا بله مسله دا ده چې شعبان چې ده، یعنی د شک روژه هغه روژه ده چې په هغې کې انسان ته دا پته نه لګېږي چې اوس نن شعبان ده او که رمضان ده. دا د څه د وجې نه؟ یا خو د دې وجې نه چې مثلا په انسان باندې د میاشتې لیدل څه شي؟ مشکل شي. د میاشتې لیدل به باندې مشکل شي. مثلا په آسمان کې وریځ وي، آسمان صفان نه وي، یا په خپله دی نشي کولی چې ویني، او نور داسې خبر نه اوري چې خبر ورته راشي چې دا روژه شوله او یا نه ده. د دې وجې نه دغه ورځ کې شک پیدا شي چې دا اوس رمضان دی او که شعبان دی. بل حدیث راوړي وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما اوریدلی دی د نبی علیه الصلاة والسلام نه، یقولو چې فرمایلی اذا رأیتموه فصوموا، کله چې تاسو ووینئ چا لره؟ ووینئ د هغه لره میاشت لره، نو فصوموا تاسو ونیسئ هغې لره. و اذا رأیتموه کله چې تاسو ووینئ نو فافطروا، میاشت ووینئ د مثلا د چا؟ د شوال. فافطروا نو تاسو روژه ماته کړئ. فإن غم علیکم، که چېرته پټه کړه شوه په تاسو باندې، فاقدروا له نو تاسو اندازه ولګوئ. ولمسلم په مسلم کې روایت داسې راځي فإن غم علیکم، که چېرته پټواله وکړه شو علیکم په تاسو باندې، فاقدروا له 30 نو تاسو اندازه ولګوئ د 13 ورځو د چا؟ د شعبان. وللبخاري په بخاري کې روایت داسې راځي فاکملوا العدة 30 تاسو پوره کړئ هغه شمار د 13 پوره کړئ. 13 مثلا شعبان دی او رمضان دلته په سړي باندې میاشت پټه شوله، نو بیا به د شعبان 13 ورځې هغه پوره کړي او بیا به د هغې نه وروسته په رمضان باندې شروع وکړي. وله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فاكملوا عدة شعبان 30 نو تاسو پوره کړئ شمار د شعبان 13 ورځې د هغې پوره کړئ، نو بیا تاسو رمضان ونیسئ. د دې حدیث نه خو یوه مسله دا ثابته شوله چې موږ تاسو رمضان په یو د 3 طریقو سره معلومولی شو. یو د 3 طریقو سره. یوه طریقه دا ده چې سړی په خپله رمضان میاشت وویني. یوه طریقه یې دا ده لکه مثلا سعودي عربستان میاشت اهتمام کوي، هغوی ویني بیا اعلان کوي، نو هغوی ولیدله. نو دارنګه په نور ملکونو کې هم که چېرته دغسې اهتمام کېدلی شي، لیدلی شي، عوام خلک یې ویني یا دولت لیدلی شي، نو چې ویني رسول الله فرمایي چې تاسو بیا روژه ونیسئ. یوه طریقه یې د لیدلو ده. بله طریقه یې دا ده چې سړی په خپله ونه شي لیدلی او د بل ځای نه خبر راشي، نو په دې سره هم موږ تاسو روژه نیولی شو. لکه څنګه چې اوس سعودي کې لیدلی کېږي، هغوی اهتمام کوي، د هغوی حساب هم دغه ده، نو هغوی بیا اعلان کوي، د اعلان نه وروسته نور مسلمانان چې په دنیا کې دي نو د هغې د اعلان د وجې نه خلک روژه نیسي. دا دومه طریقه شوله. اوله په خپله لیدل، او که په خپله نشي د بل چا د لیدلو نه خبرېدل او په هغې باندې بیا روژه نیول.
او درېمه طریقه د رمضان د نیولو دا ده که چېرته مثلا په انسان باندې خپله دا میاشت د رمضان لیدل مشکل شي، میاشت د رمضان لیدل په باندې مشکل شي، لکه مخکې هم د دې مثال ذکر کړلو، وریځ ده او میاشت نه لیدلی کېږي، یا نور خلک هغوی باندې وریځ شوله هوا خرابه وه نه شوه لیدلی، نو بیا درېیمه طریقه دا ده چې شعبان به سړی 30 پوره کړي او د 30 نه وروسته به اول د چا وي د رمضان وي، ځکه شرعي میاشتو کې 21 نشته دی، په شرعي میاشتو کې 21 نشته دی، سوا د چا نه دی د نورو حسابونو نه چې هغه میلادي دی او شمسي دی، په هغې کې 21 هم راځي، لیکن په شرعي میاشتو کې 21 نشته. نو رسول صلی فرمایي چې تاسو بیا د شعبان 30 ورځې پوره کړئ، نو په دې طریقې سره تاسو د روژې نیول پیل کوئ. بله مسله دا ده چې رمضان میاشت د هغې د لیدلو نه وروسته په خلکو باندې روژه څه کېږي؟ فرض کېږي. دا مسله شوله. خو د هغه چا دپاره چې هغه څه وي، د هغه کسانو دپاره چې هغوی روغ وي او په کور باندې وي، مسافر نه وي، دارنګه په کور وي، مریض نه وي، نو په ده باندې روژه څه شوله؟ فرض شوله. دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې کله یو څوک خبر، یعنی څوک خپله وویني هغه میاشت د رمضان، نه په هغې باندې مستحبه ده چې نور خلک، نور مسلمانان خبر کړي. بیا چې کله خبر شي نور مسلمانان به د هغې د وجې نه بیا څه نیسي؟ روژه نیسي. د دې باره کې به نور حدیث راشي چې آیا اختلاف د مطالعو ته اعتبار شته دی او که نشته دی؟ خو راجح قول د علماو چې مخکې دا مسله ما کتلې وه، نو راجح قول د علماو دا دی چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته دی. په یو ځای کې چې ولیدل شوله په نورو ځایونو کې په هغوی باندې واجب دی چې هغه بیا روژه ونیسي، اگر چې د مسله اختلافي ده. موږ بعضې اهل حدیث علما هم لکه پاکستان کې چې د نورو ځایونو کې هغوی هم دې ته اعتبار نه ورکوي او بعضې ورکوي، خو لیکن راجح دا ده لکه امام شوکاني رحمه الله دې ته ترجیح ورکوي او نور علما هم ورکړې ده. دا مسله راجحه ده چې په یو ځای کې ولیدلی شي په نورو مسلمانانو باندې هم لازم واجب ده چې هغه روژه ونیسي، او دا مسلک د احناف هم ده. اگر چې اوس مثلا د احناف په دې باندې عمل نه کوي، لیکن د احناف مسلک او مذهب هم دا ده چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته ده. نو دا بعض مسائل و د حدیثو مطابق دا بیان شو. راتلونکي درس کې به انشاءالله سباني درس کې بیا نور حدیث وایو. وبالله تعالی توفیق.